سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسېږئ. دوستانو، بینانس اوس داسې اعلان وکړ چې زموږ خپل روبوټ اعلان شو. بینانس غواړي چې خپل روبوټ اعلان کړي او تاسو سره یې شریک کړي. نو راځو کوم بوټ اعلان کړی بینانس او څومره ګټه ترې کولی شو، تاسې به څنګه دا بوټ پیدا کوئ. راځئ زه یې تاسو ته ښیم چې څنګه یې پیدا کړئ. لومړی به تاسو دلته په لینک کې کتلی شئ، لاندې ډسکرپشن کې به تاسو وګورئ. تاسو ته ما د ټیلیګرام هغه چینل چې کوم کې دغه بوټ موجود دی لینک اچولی وي. تاسو به لومړی ټیلیګرام ته راشئ. ټیلیګرام کې به وګورئ انټرنیټ بینانس بوکس. په دې کې به تاسو راشئ چې دلته بینانس خپل کوم یو بوټ اعلان کړی، بینانس مون بیکس بوټ سټارټ ایپ. تاسو کولی شئ له دغه ځای څخه دغه بینانس واخلئ یا د بینانس دغه بوټ ته لنچ وکړئ. کله مو چې دا لنچ کړو نو تاسو به څنګه داخل شئ، هلته به پکې څه کوئ او څنګه به پکې ارنینګ کوئ. د دغه طریقه هم زه تاسو ته ښایم. دلته بینانس ته راغلو. دلته روزانه لومړی په یو څو ورځو کې تاسو ته فری ټوکنې درکوي. کله چې تاسو فری ټوکنې واخلئ، دلته ما شپږ پیرې اخیستي، نو شپږ ځلې نه بیا زیات نه راکوي. تاسو کولی شئ چې نور ملګرو ته انوایټ وکړئ. دغه انوایټ به تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت وي. ډسکرپشن نه کولی شئ تاسو واخلئ، یا هم دلته ټیلیګرام ته راشئ. ټیلیګرام نه هم دغه ته ځان جوین کولی شئ. نو ډیر زبردسته پروګرام ده، ډیر زبردسته ایر ډراپ ده چې تاسو پکې ګډون وکړئ. او دا د بینانس لخوا نه ده، ځکه چې بینانس ګوره تاسو کتلې ده چې په نړۍ کې اول نمبر کرنسي ایکسچینج صرافي ده. او که چېرته تاسو په بینانس کې ګډون نه وي کړی او په بینانس باندې هم نه پوهېږئ، نو د هغه لپاره به هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې په بینانس کې څنګه لوګین شو، څنګه ورته اکاونټ جوړ کړو. راتلونکي ویډیو به په هغه باندې درته انشاءالله وکړم. تاسو لومړی دغه روبوټ ته راشئ او روبوټ وګورئ. ډېرو کسانو سره به یې، ډېرو ملګرو سره به یې، هغوی به بینانس هم ویریفای کړی وي. نو دلته به راشئ. که چېرته تاسو نور ملګرو ته انوایټ کوئ، په انوایټ باندې به هم تاسو څه ناڅه ارنینګ وکړئ. انوایټ فرینډس، انوایټ به فرینډ ته وکړئ. په هر ملګري به تاسو ته 300 کوینز درکوي. بل دلته ټاسکونه دي چې په ټاسکونو باندې تاسو هم کوینز ګټلی. روزانه 100 کوینز درکوي تاسو ته. او که چېرته تاسو کمپینګ دوی ټیلیګرام یو چینل باندې سټوري ده هغه به کوئ، نو 500 پوینټه په دې باندې درکوي. دا سټوري همداسې مثال په طور یو کلیک پې کوئ نو ډایرکټ تاسو ته درکوي. بیا د بینانس اناؤنسمنټ ټي جي چینل دا هم ورته جوین کول دي چې په ټیلیګرام کې دا چینل پروت ده. تاسو به دا هم جوین کوئ. او سبسکرایب ټي جي گیم چینل، نو دا په بینانس کې دا هم تاسو یو کلیک سره کولی شئ چې مخکې لاړ شئ. پکې د مخکې تلو ته ضرورت هم نشته ده. یو کلیک پې وکړئ او بیرته ریورس راشئ، دا خپله تاسو ته درکوي. که چېرته یو 20 منټه یا 30 منټه به درنه وغواړي، 30 منټه بعد تاسو چې راشئ وروسته دغه نه وروسته تاسو هم کتلی شئ او دا اخیستلی شئ. وروسته وایي بینډ یور بینانس اکاونټ. دلته به تاسو د بینانس اکاونټ بیا ورکوئ. بینانس اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دلته ورته اکاونټ ورکړئ. بینانس سره یې وصل کولی شئ. تاسو وګورئ دلته ما ورسره وصل کړ، ډایرکټ په ډایرکټ وصل کېږي. اکاونټ کنیکشن صحیح ده، دا وشو ورسره. نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې خپل د بینانس اکاونټ هم ورته سلیکټ کړئ. وایي اتومات ډول باندې دا راخلي. دوباره زه نشم راخیستلی ځکه چې هلته کنیکټ ده ورسره زما. تاسو کولی شئ په دغه طریقه باندې بینانس اکاونټ هم ورسره کنیکټ کړئ. نو دلته 10,000 کوینز تاسو ته هم درکوي. نو دا که چېرته وشي نو تاسو به راشئ ګیم ته، ګیم به پلی کوئ. له ګیم له طریقه هم تاسو کولی شئ چې ارنینګ وکړئ. ګیم باندې به کلیک وکړئ. ګیم کې به څنګه کار کوئ تاسو ته اوس به زه تاسو ته طریقه وښیم چې په هغه به څنګه کوینز ګټئ. که چېرته د ملګرو له لارې وشي او ملګري ورته دعوت کړئ نو لا ښه ده. او دوستانو زموږ د ټیلیګرام دغه چینل مو بالکل د یادونه وځي، دا هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولی شئ دغه طریقه باندې ګیم وکړئ. 1 منټ وخت درکوي. نو دا به بې ځایه نه بوځئ. دلته وګوره که چېرته دا تیږه راواخیستلې چې تاسو نه به کوینز کټ کېږي. تاسو به کوشش کوئ چې دغسې کوینز راخلئ. په 1 منټ وخت کې به تاسو کوئ
دغسې دا یو خبرلی په دې به تاسو ته پوینټونه درکوي. دغه ګیم هم پکې شته، تاسو کولی شئ چې د ګیم لارې هم کوینز وګټئ. نو زه کار څومره دلته وګټم هغه به ما ته جمع کېږي. دلته وګورئ بیا به ما نه 15 کوینز یا 10 کوینز کټ شي، ځکه چې دغه آسماني تیږه ده او روا مې اخیسته. دلته تاسو کولی شئ پلی اګین بیا هم پلی کولی شئ، خو ما 115 پوینټه ارن کړه نو ځکه مې پرېښوستو. همداسې دوامداره پکې لګیا اوسئ دوستانو. 2 میاشتو کې یا 1 میاشت کې به دا پخپله لنچ شي او دا د بینانس خپل روبوټ ده چې ډېر بهترینه کرنسي ده او ډېر بهترینه صرافي ده بینانس، تاسو ته به پته وي. نو وخت مه تېروئ، همداسې په بینانس ماین بوکس کې کار وکړئ او پیسې وګټئ تر څو مالداره شئ. ښایسته ښایسته ګاډي واخلئ، اسونه واخلئ ځان ته، که اسونه نه شئ اخیستی خرګاډي خو اخیستی شئ، خرګاډي ځان ته والئ او همداسې ورپسې راتېر شئ او سایکل ښایسته سایکل به ځان ته والئ. که سایکل نه وي مړه خو بس همداسې پیاده ګرځئ راګرځئ که نه، خو کار وکړئ او پیسې وګټئ. د غریب زامنو